سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ د اویسا سکلز یوټیوب چینل درنو لیدونکو خدای وکړو وجوړوئ. خوږو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ چې په موبایل کې څنګه ډیزاین وکړو، څنګه تمنیل جوړ کړو، څنګه یا نور داسې احادیث ډیزاین کړو یا مثلا نور داسې لیکنې په موبایل کې ډیزاین کړو چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې پوسټ کړو یا نورې ګټې ترې واخلو یا څنګه بینر جوړ کړو. نو غوره مې دا وبلله چې د دې دپاره چې دغه زده کړو لومړی باید د پکسل اپ کورس شروع کړو، پکسل اپ کورس زده کړو. نو یوه دوه برخه کې مې دغه کورس راټول کړی دی. تاسو کولی شئ چې له دې څخه په پوره معنی استفاده وکړئ. لومړی خو دا چې کله تاسو غواړئ چې یو تمنیل جوړ کړئ د یوټیوب لپاره، یو بل څه جوړ کړئ، نو تاسو یو لړ د ډیزاین موادو ته هم ضرورت لرئ. نو د هغې دپاره مې بیا دا غوره وبلله چې واتساپ ګروپونو ته او ټلیګرام چینل ته یې در سره شریک کړم چې په ډسکریپشن کې مې لینکونه درکړي دي. تاسو کولی شئ چې له هماغه ځای څخه راسره جوین شئ. او فیسبوک کې مې بیا په لومړي کمنټ کې لینک درکړی دی. نو له همغه طریقه تاسو له ما سره په ټلیګرام او واتساپ ګروپونو کې یو ځای شئ. او ورسره په څنګ کې بیا د ټلیګرام وروسته واتساپ کې به هم نشریږي دغه مواد، د ډیزاین مواد، عکسونه شول، یو شی بل شی شو. نو بیا ورسره وروسته د دې کورس نه اراده مې دا ده چې ویډیو ایډیټینګ کورسونه هم ریکارډ کړم، هغه در سره نشر کړم. نو تاسو به وروسته د هغې نه لومړی خو به تاسو تصویر ایډیټینګ زده کړئ، د هغې وروسته به بیا تاسو ویډیو ایډیټینګ زده کړئ. او وروسته د دې ټولو نه بیا به انشاءالله یوټیوب لرنینګ شروع کوو، یوټیوب زده کړه به شروع کوو. بیا به انشاءالله په یوټیوب باندې تاسو په کامله معنا پوهومه یوټیوب څه ډول پیسې ورکوي، څه ډول کار کوي، افغانستان کې څه ډول کار ورته وکړو. په دې به انشاءالله تاسو ته تفصیلي معلومات درکوم، څه ډول چینل منیټایز کړو. دغه ټولو ویډیوګانې به بیا تاسو سره شریکوم. خو لومړی تاسو باید فوټو ایډیټینګ، ویډیو ایډیټینګ زده کړئ، تر څو بیا تاسو خپل ایډیټینګ هم وکړئ. نو راځو په دې باندې پیل کوو. لومړی خو دا چې تاسو پلی سټور ته به ځئ. پلی سټور کې به پکسل اپ لکه په سکرین باندې چې ګورئ دغه به تاسو سرچ کوئ. کله مو چې پکسل اپ سرچ کړو د هغې وروسته به تاسو پکسل اپ اپ راخلاص کړئ. نو زه راځم دلته ما سره د پاس پکسل اپ دی PIXELLAB. نو تاسو دغه په پلی سټور کې ولیکئ، دغه به راخلاص کړئ. کله مو چې دغه راخلاص کړ نو تاسو وګورئ دا ډول ډیزاینونه، یا مثلا زه که دلته تاسو ته وښیم چې دغه ډیزاین تاسو کله جوړوئ نو دا لږ شان خواري غواړي. خو دغه لکه مثلا مخکې مې وویل زه تاسو ته ښیم چې دلته مې بېلابېل مواد استعمال دي. مثلا بکګراونډ کې مې شیپ استعمال ده، شکلونه، همدا ډول یوټیوب لوګو مې استعمال ده که نه، بېلابېل فونټونه لوګو نو دا مې استعمال کړي دي. په دې سره ما دغه یو ډیزاین برابر کړی دی. نو انشاءالله تاسو ته به هم زه دا په کامله اندازه څنګه کومه دا به ښایمه. نو اوس راځم دلته ډیفالت حالت ته. د هغې وروسته لومړنی کوم آپشن چې دی، لومړنی آپشن دومره مهم نه دی، یو مای پروجیکټس کې دی، لاندې وګورئ. بل دغه ټمپلیټس دي کوم چې خپل پکې راغلي دي، دا وګورئ یو څو ټمپلیټس دي. دا ټمپلیټس خپل پکې راغلي دي. مای پروجیکټس دا به تاسو ته ښایم دا خپله پروجیکټ څه کېږي. PLP پاس دی، PLP فایلونه دلته رااخیستل کېږي. کوم چا یعنې د خپل ډیزاین فایل درته ولیږه دلته یې راخلاص کړه. یو ډیزاین د وکړو دلته مای پروجیکټس کې سیو کړه، هغه بیا دلته در سره راخلاص کړه. زه راغلم ډیفالت. د ډیفالت وروسته پر همدغه صفحه باندې پاس تاسو وګورئ، پاس یو څو نور آپشنونه هم شته. پیله به یې شروع کړو. لومړی وګورئ دلته دغه د قلم په شان آپشن دی پاس کونج کې. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته تقریبا 8 آپشنونه نور راخلاصېږي. یو همدغه د قلم آپشن پاس راخلاص شي. دا باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو دلته په اسانۍ سره په لیکنه کې څنګه کولی شئ ایډیټ کولی شئ. مثلا چې هر څه مو لیکل، زه راغلم دلته ما خپل تخلص ولیکو، بیا دلته د قلم آپشن باندې کلیک وکړه، د دوهم آپشن ورسره وګورئ، دا کاپي ده، د همدغه آپشن دوهمه کاپي یې اخلي. راوشئ ته دلته دا کاپي به ورسره ولیکئ، وګوره د دویمه کاپي واخیسته. بیرته راشه قلم آپشن ته، دغه یوه کوچنۍ ټي او بله لویه ټي، دا وګورئ دغه د سایز دی د لیکنې څومره سایز یې غواړي. وګوره دا مخکې هم وایي خو دلته راغلی دي ځکه مې دلته هم تشریح کړه. بیا راشه دلته قلم ته، کله چې قلم ته راغلی د څنګ کې دغه دوه د کشي په ډول شیان دي چې انجل زاویه ده، دا توابل دي. وګوره لیکنه کوم طرف ته توابع، هغه ستا خوښه ده. د هغې وروسته په څنګ کې دغه بل څنګ ته وګورئ، یو چیک دی،
بل داسې د ريسټور علامه ده او بل ایکس دی. نو ريسټور بیرته خپل حالت ته ځي، ایکس ختمیږي او چیک اکسپټ کیږي. نو وروسته د هغې نه بیا دلته کلم ته راشئ، دلته یې لږ زر زر تشریح کوم، مخکې بیا راځي، مخکې بیا په تفصیل سره وایو. نو دلته دا وګورئ دغه ته لیکنه کوم طرف ته وړي، سنټرل ته، پاس، لاندې، څنګ ته، هر خوا ته چې ته لیکنه وړې نو ته کولی شې چې په دې سره یې برابره کړې. وروسته د هغې نه دغه یو بلټۍ په ډول نښان دی، په دې باندې چې کلیک وکړئ نو تاسو دلته څنګه کېږي رنګونه درته راخلاصېږي. تاسو د لیکنې ته څه ډول رنګ ورکوئ. دلته لاندې چې راشئ لیکنه ګورئ 2 رنګونه یا مثلا بېلابېل رنګونه ورکوم. زه راغلم دلته مثلا دا ډول رنګونه مې ورکړل. ښه دا ډول رنګونه تاسو دلته ورکولی شئ. بیا په چک باندې کلیک کوم، لاندې اخري 2 اپشنونه وګورئ. د دې دپاره تاسو لومړی داسې وکړئ، مثلا زه راځم دلته یو شیپ راخلم، که نه ما دا شیپ راواخیسته. تاسو وګورئ د دې شیپ لاندې یوه لیکنه پټه شوه. ښه زه غواړم دغه لیکنه د شیپ د پاسه کړم، نو تاسو به راشئ دلته، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ وګورئ لیکنه لاندې شوه او شیپ لاندې شو، لیکنه پاس شو. بیرته چې راشم زه غواړم دا لیکنه د دې شیپ لاندې کړم، نو دغه بل اپشن باندې کلیک کوم، دا لیکنه به بیرته څنګه شي لاندې به شي. څنګه ورسره یو د بلټۍ نښان دی چې دا د ډیلیټ په معنا دی. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ ستاسو کوم څه چې سلیکټ شوي وو کلیک مو ورباندې کړی وو همغه ډیلیټ شو. وروسته پاس یو مثبت نښان برېښي. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته څو اپشنونه راځي. لومړی ټیکسټ په دې معنی چې ته لیکنه کوې لاندې ټیکسټ راواخله، بس دلته په ګوته باندې ډبل کلیکونه وکړه، ګوره بیا هم ټیکسټ درته راخلاصېږي. که راغلی دلته قلم ته پاس قلم ووهه بیا هم ایډیټینګ پکې درته راخلاصېږي. دلته راغلم دا مې ډیلیټ کړ، بیرته دغه مثبت نښان ته راغلم. کرنټ ډیټ په دې معنی چې ستا اوسنی تاریخ راځي. کرنټ ډیټ باندې چې کلیک وکړ دا وګورئ ستا اوسنی تاریخ څنګه شو دلته راغلو. د هغې وروسته بیرته راځم، دا بیا ډیلیټ کوم. بیا دلته مثبت ایکن ته سټیکر په دې معنی چې خپل پکسل اپ کوم سټیکر چې وي همغه دلته څنګه کېږي راخلاصېږي. مثلا کوم ایموجي د رخص یا د بل داسې څه راخیستل، نو ته کولی شې چې له دې څخه څنګه وکړې استفاده وکړې. نو زه راځم دا بیرته ډیلیټ کوم. بیا دلته مثبت ایکن ته راځم، فرام ګیلري کوم تصویر د ګیلري څخه راخیستو دلته کلیک وکړه. مستقیم ډول ته کولی شې چې خپل ګیلري څخه کوم تصویر راواخلي. نو بیا دلته مثبت ایکن ته ډرا په دې معنی چې کوم څه ته په ګوته باندې رسموي. بیا راځم دلته دا ایکس کوم، ختم کوم یې. ښه په څنګ کې ورسره بیا یو بل اپشن دی. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته سیوز پروجیکټ، سیوز ایمیج، سیوز پروجیکټ لکه څنګه مې چې په لومړی اپشن کې درته وښیل دلته کوم پروژې په ډول ته ثبت شي په دغه ځای کې. او سیوز ایمیج هغه بیا ګیلري ته څنګه کېږي سیو کېږي. سیوز ایمیج باندې کلیک په وکړه، الټرا سایز ته به یې واړوئ، بیا وایي سیو ټو ګیلري ووهئ، په اتومات ډول به ګیلري ته لاړ شي. د دې لاندې یو غټ شی ښکاري، دا په دې معنی چې کوم څه مې چې مخکې ترسره کړي وو هغه بیرته راوړه. مثلا تصویر مې راخیستی وو، ګوره ایموج مې راخیستی وو، نو هر څه مې چې راخیستي وو تاریخ مې راخیستی وو هغه څنګه کوي بیرته یې راوړي. په څنګه ورسره بل دا درګونجی اپشن دی، دا هم په دې معنی چې تصویر په جی پی جي یا پی ان جي ډول سیو کوي. چېرته یې سیو کوي؟ په ګیلري کې، بس سیو ټو ګیلري یا په سوشل میډیا باندې شیر کوم. نو دا د دې دپاره استعمالیږي. پس مثبت ایکن دی، مثبت ایکن د دې دپاره استعمالیږي، لیکنه نږدې کړه او لرې یې کړه. او دغه زاویه هم د دې دپاره ده، یعنې په کومه زاویه کې په کومه درجه باندې برابروي. پاس کوم غشي چې ورکړل شوي دي موټیویشنل خبرې دي د خپله د پکسل اپ لخوا ورته راغلی دي، نو ته کولی شې چې دا هم څنګه کې دلته یې وکاروې. دلته به د سایز برابر کې، بس همدغه خبرې دي، خو دا مهمې نه دي یا په پکسل اپ کې. په څنګه ورسره دغه پاس لومړی درې ټکي دي چې په دې کې لږ خبره شته. یوز ایمیج فرام ګیلري، همغه تصویر له ګیلرۍ څخه څنګه کوي راخلي. دلته چې کله کلیک وکړې ته کولی شې چې یو تصویر څنګه کړې له ګیلرۍ څخه یې راواخلې په اتومات ډول. ښه بکګراونډ به هم د همغه تصویر وي، هر څه به د همغه تصویر وي. مثلا راځم بیا یوز فرام ګیلري، زه یو بل تصویر راخلم، لکه دا یو مې راواخیسته، دلته چک باندې کلیک کوم، وګورئ دا څنګه شو راواخیستل شو. وروسته د هغې نه تاسو بیا دلته راشئ، فول سکرین په دې معنی چې مکمل سکرین دی شي. ښه همدغه ډول ټول سکرین ښایي. نو زه دا بیرته ختموم. بیا راځم یوز ایمیج فرام کیمرا، دا چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو کیمره خلاصېږي. تاسو کولی شئ چې له کیمرې څخه څنګه کوئ تصویر استعمال کوئ. ایکسپورټ ایمیج همغه ګیلرۍ ته تصویر سیو کېږي. ګورئ په دریو طریقو مې ګیلرۍ ته تصویر درته وښوده. لومړی دلته، دوهم دا د شیر کوم اپشن چې دی دلته، او دریم په 3 ډاټس کې ایکسپورټ ایمیج، او بل ایمیج سایز.
ایمیج سایز کې تاسو اسپیکټ ریشو تاسو وګورئ 14 په کې، یعنی تاسو څه ډول تمنیل جوړوئ، د پروفایل لپاره جوړوئ، د فیسبوک کاور لپاره جوړوئ، ګوګل پلس د کاور لپاره جوړوئ، چې هر ډول تاسو جوړول تاسو به دلته ایمیج سایز کې انتخاب کړئ. کنټاکټ اس د دوی سره اړیکه ده او د لاندې د دوی زده کړه ده. ریمو ایډز په دې معنی چې اعلانات ترې لرې کول دي. ریکاور آټو سیو هغه کوم فایلونه چې مخکې تا څنګه کړي دي، ایډیټ کړي دي، جوړ کړي دي، هماغه دلته ټول در سره سوي، کوم یو در خلاصولو وخت سره هغه راخلاصولی شي. نو د هغې وروسته به بیا دلته راشي اوپن پی ال پي فایل، لکه څنګه مې چې مخکې وښودلو پی ال پي فایلونه چې بل څوک درته ولیکي ډیزاین شوي تیار استفاده ترې وکړئ. او اباوټ د دوی په اړه د ایګزیټ د پروګرام څخه څنګه دي وتل دي. د هغې وروسته لاندې بل اپشن دی، کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته وګورئ. لومړی خو کولف دی، تاسو کله چې د لیکنه یو بل خوا وړئ نو دا چې تاسو ګوته ورباندې کیږدئ دا یوړل شي، که چېرته دلته کولف کړه نو تاسو دا لیکنه څنګه کولی شئ بیا یې نشئ وړلی. د کولف لاندې یوه سترګه ده، کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو لیکنه لاندې هایډ شي. دا به چې بیا کلیک وکړئ بیرته راجوته شي، څنګه ورسره ډیلیټ دی ستاسو لیکنه ډیلیټ کیږي. پاس ورسره وګورئ د قلم نښان دی، لکه څنګه مې چې پاس ترشیح کړ په هماغه ډول دی. لاندې وګورئ د بیخ کې یو اپشن درته راځي، دلته چې تاسو کلیک وکړئ ډیلیټ دی، بیا د قلم نښان دی. نو کله چې سلیکټ کړئ ته کولی شئ چې بیا څنګه کې د کې ایډیټ وکړئ او ورسره په څنګ کې بیا یو چک دی او بل مرج دی. مرج په دې معنی چې تاسو دغه فایلونه څنګه کوئ، کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ سلیکټ به یې کړئ، کله مو چې سلیکټ کړل دلته دا چک باندې به کلیک تاسو به راشئ، لومړی به مرج لومړی به فایلونه سلیکټ کړئ، بیا به مرج ووهئ، بیا به یې اوکې کړئ. ستاسو څخه به څنګه شي د ټولې لیکنې څخه به یو شیپ ډوله شیپ جوړ شي که نه. تاسو بیا کولی شئ چې له همدې څخه د یو شیپ په ډول استفاده وکړئ، یعنې بیل بیل به نه وي ښه، یو شیپ به وي په یو ځای به ټولو ځایونو ته ځي. لکه دا لیکنه وګورئ دا ما شیپ کړه. ښه ملګرو اوس راځو لومړی اپشن خو ټول خلاص شو، دوهم اپشن ته لاندې راځو، ای پلس یا کوم این نښان چې دی هماغه ته راځو. د هغې وروسته دلته یو کورس دی او بل ټکسټ دی. کورس لکه پاس مې چې ښودلی وو خپله د پکسل اپ د خوا څخه لیکنې دي، او بل ټکسټ دی. ټکسټ باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو دومره اپشنونه نور راخلاص شي. ښه اوس راځو له سره پیل پې کوو. لومړی خو لاندې زه د بل یو ډیلیټ کوم، دغه نوی نیو ټکسټ به راواخلو، دلته به راشو یو څه به پکې ولیکو، مثلا زه راځم دلته پکې لیکم چې ویسا سکیلز. کله مې چې دغه ولیکه دلته نو د هغې وروسته به راشو دلته سټایلز ته. لومړی سټایل دی، سټایل یو سیو سټایل دی، بل براوز سټایل دی. سیو سټایل په دې معنی چې تا خپله کوم سټایلونه سیو کړي وي. ښه براوز سټایل په دې معنی چې کوم مخکې له مخکې وي. زه به سیو سټایل تاسو ته ښایم چې هغه به څنګه تاسو سیو کوئ. دلته تاسو وګورئ پاس یو ډیفالټ دی، بل مای سټایل دی. مای سټایل کې لاندې سیو چې کله سیو سټایل کړئ هغه مای سټایل ته راشي. ډیفالټ سایز بیا دلته خپل د پکسل اپ لخوا جوړ شوي دي. دا په دې معنی چې کله تاسو یوه لیکنه کوئ تیار دغه جوړ وي، بس په همغه لیکنه باندې دغه کالر اپلای شي، همداشان کوم پونټ مو چې ورکړی وي همغه پونټ په اپلای شي، ټول همغه ډیزاین څنګه شي ورباندې اپلای شي. مثلا زه دلته راځم دغه څلورم شیپ وګورئ، دغه نیم شین دی او نیم خړ دی، دې باندې کلیک کوم وګورئ هملته څنګه شو د اپلای شو لکه څه ډول چې جوړ وو. زه راځم دا بیرته ختموم. وروسته د هغې وروسته زه داسې کوم چې همدغه یو کوم شیپ چې دی دلته راځم دې ته یو ښایسته پونټ راخلم، مثلا دا مې پونټ راواخیسته. وروسته راځم زه مثلا وایم سور ناشین یا تور رنګ مې مثلا ورکړو. راځم دلته وایم چې لږ داسې تاو هم شي، دا لږ داسې تاوومه. بیا وایم بي سټایل ته دلته بولډ کوم یې لږ، دا بولډ وروسته لاندې یو انډرلاین، دا خو کوک شو رښتیا انډرلاین نه ورکول کېږي. دلته به راشم بولډ به یې کړم، ایټالیک به یې کړم، د هغې وروسته به مثلا راشم سټروک به ورکړم، دغه کې به بیا سپین سټروک ورکړم. راځم دلته اوس بیرته راځم سټایل ته سیو باندې کلیک کوم. وګورئ دا سټایل ما سره سیو شو. دا څنګه شو؟ ما سره سیو شو. که زه راشم دلته دا ډیلیټ کړم، بیا مثلا راشم دلته زه ټکسټ راواخلم، دا وګورئ زه همدغه نیو ټکسټ باندې دا سټایل بیرته اپلای کوم. سټایل ته راځم، براوز ته راځم، مای سټایل ته راځم، همغه سټایل چې ما جوړ و همغه باندې کلیک کوم، اوکې کوم یې راځم. دوستانو وبخښئ دلته دغه سټایل سیو نشو لاندې لاړ شوی دی، نو زه بیرته مثلا دې ته بیا راځم، دلته یو سټایل ورکوم لکه کالر مې ورکړ دا ډول رنګ شو. مثلا فونټ راغلم دا ډول فونټ مې ورکړ، همغه سټایل کې لږ ستونزه رامنځته شوه.
نو زه څنګه کوم، اوس دلته یو بل هغه راخلمه، مثلا ټکسټ مې راواخیسته. کله مې چې دا راواخیسته دغه ټکسټ وګورئ، بیرته سټایل ته راځم. لومړی وبښئ پاس باندې به کلیک وکړئ، سټایل ته به راشئ، دا به سیو کړئ، اوکې باندې به کلیک وکړئ. وګورئ سیوینګ ډن. را به شئ په دوهم باندې به کلیک وکړئ، سټایل ته به راشئ، براوز ته به راشئ، مای سټایل ته، او دلته به د سټایل باندې کلیک وکړئ. وګورئ همغه پاس سټایل یې څنګه کړ واخیسته. نو په دې سره تاسو کولی شئ چې خپل پخوانی سټایل در سره سیو کړئ تر څو په بله لیکنه باندې تطبیق کړئ. په څنګ کې ورسره ایډیټ وګورئ، لکه څنګه مې چې پاس اپشنونو کې ویلی و دا همغه ایډیټ دی. دلته دوه درې ځایه څنګه شوی دی استعمال شوی دی. وروسته ډیلیټ په دې معنی هغه پاس ایډیټ دی چې ختم یې کړي، لیکنه ډیلیټ کړه. کپي په دې معنی چې دوهمه کپي د دې لیکنې واخله. ټو فرانټ ټو بیک دا مې پاس هم ویلی و، لکه مثلا زه راځم دلته یو شکل مې راواخیست، یو شکل مې چې کله راواخیسته زه بیرته راځم لاندې لیکنه باندې کلیک کوم. اوس وګورئ ټو فرانټ ټو بیک، ګورئ پر همدغه ځای کې زده کړئ، ټولو ځایونو کې بیا همدغه ټو فرانټ ټو بیک دی. ښه ټو فرانټ ټو بیک، ټو فرانټ په دې معنی چې مخکې یې کړه، لیکنه وه کلیک مې وه مخکې شوه. اوس شیپ کلیک کوم، دلته راځم ټو بیک په دې معنی چې شاته یې کړه، شیپ د ټولو هغه بله لیکنه هم ګوره راپاتې شوه. ټو فرانټ معنی چې ټولې لیکنې شاته کړه، شیپ را مخکې کړه. نو په دې ډول ته کولی شئ چې له دې څخه هم استفاده وکړئ. زه راځم شیپ دلته بیرته ډیلیټ کوم، لیکنه باندې کلیک کوم. ښه دا دوه خو مو زده کړه. ټو فرانټ چې مخکې راولي، ټو بیک چې شاته یې بوځي. پوزیشن، پوزیشن په دې معنی چې دغه ځای کې ته لومړی د مووینګ سایز مثلا ډېروي کموي، یعنې د حرکت، او بیا وروسته داسې غلی وړئ. په دغه ځایونو کې دا په هغه ځایونو کې پکارېږي کومو ځایونو ته چې په ډیزاین کې کله یا لوګو نه وړل کېږي یا لیکنه نه وړل کېږي، دلته بیا ته کولی شي چې په اندازه باندې یوسې. نو هر څومره اندازه چې ورته وټاکله ته مثلا په همغه ډول برابرولی شي. ایکس کلیک همغه مې مخکې ښودلي وو. نو د هغې وروسته ریلیټیو پوزیشن هغه مې هم ښودلی وو، مثلا سنټر ته یې برابروي، بیخ ته یې برابروي، هر ځای ته چې برابروي دی په موقع درته برابروي. د هغې وروسته سایز دی، سایز کوچنی غټ پاس مې درته ښودلی و، سایز د لیکنې سایز ښیي. پیډینګ برخه ده، پیډینګ برخه لیکنې ته فاصله ورکوي. مثلا دلته که تاسو وګورئ، لومړی زه به تاسو ته یو بل مثال درکړم. را به شئ دلته مثلا ما یو حروف ولیکه، ښه اسم مې ولیکه. کله مې چې دا ولیکه ځینې وختونه د دې وګورئ سایز یې کوچنی وي، ښه دا وړی کېږي نه، دلته یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي نه، دلته په ګوتو کې ستونزه ورته پیدا کېږي. نو کله چې تاسو سلیکټ کړ، دلته تاسو راشئ پیډینګ ته، پیډینګ کې لیفت پیډینګ ورکا، رائټ پیډینګ ورکا. وګورئ اوس دلته دا وړل کېږي، پیډینګ فاصله ورته پیدا شي. پیډینګ په دې معنی ښه. بیا د هغې وروسته تاسو سایز هم غوټولی شئ چې هر ډول هم خوښه په همغه ډول څنګه کولی شئ استفاده ترې کولی شئ. کالر په دې معنی چې کوم ډول رنګ دې څنګه کوئ ورکړئ، یعنې هر ډول رنګ چې تاسو ورکوئ کالر کې ورکولی شئ. کالر کې یوه بله خبره دلته دا ټیک سلیکټ کړه، راشه کالر ته. کالر ته مثلا دغه دلته زه وایم د نیو ته لکه تور رنګ ورکوم، دغه ټیکسټ ته مثلا سور رنګ ورکوم. په دې ډول رنګونه تاسو څنګه کولی شئ دوه رنګونه ورکولی شئ. دې سره لاندې مثبت ایکن د مثبت ایکن باندې چې کلیک وکړئ هر ډول رنګونه څنګه کېږي تا ته دلته راوړي. او لاندې ګریډینټ دی، ګریډینټ په دې معنی چې دوه رنګونه ورکړئ. ښه لیکنې ته دوه رنګونه ورکول په ګریډینټ کې ترسره کېږي. را به شئ مثلا زه دلته وایم دوه رنګونه، بیا نه زه وایم چې په خپله خوښه رنګونه ورته جوړوم. تاسو به بیا ګریډینټ باندې کلیک وکړئ، دلته به د پلس ایکن باندې کلیک وکړئ. دلته مو چې کله کلیک وکړ، دلته دغه ځای کې تاسو لاندې دوه غشي ګورئ. ښه دلته دوه غشي دي. په لومړي غشي به کلیک وکړئ، هر ډول رنګ مو چې انتخابولو همغه به انتخاب کړئ. په دوهم غشي به کلیک وکړئ، هر ډول رنګ مو چې انتخابولو همغه به انتخاب کړئ. ما دغه انتخاب کړه. که دریم رنګ هم ورکوئ، لاندې یوه منفي علامه ده، یوه مثبت علامه ده. که منفي مو ورکړه یعنې دا یو مو ډیلیټ کړ، که مثبته مو ورکړه دریم مو هم دلته پیدا کړ. په منځ کې وګورئ دریم پیدا شو، راځم دلته دې ته څنګه کومه یو رنګ ورکوم، لکه دا رنګ مې ورکړ. وګورئ لاندې یو ډول دی، منځ کې بل ډول دی، پاس بل ډول دی. تاسو به دا بیا څنګه کړئ اوکې به یې کړئ. وګورئ درې رنګونه ورغلل یوې لیکنې ته. ښه وروسته د کالر نه بیا ټیکسچر راځي. ټیکسچر په دې معنی چې د لیکنې ته د تصویر څخه رنګونه ورکوم. ټیکسچر باندې به کلیک وکړئ، دلته به سلیکټ یو تصویر به مثلا سلیکټ کړئ، دا مې سلیکټ کړ، دلته به چک باندې کلیک کړئ. وګورئ ټول رنګ چې ورغی هغه دی، هغه نه ورغی، د تصویر نه ورغی. ټیکسچر باندې چې کلیک وکړئ، دلته دا برخه انیبل کې، نو تا ته وایي تصویر کوچنی کوي، ورته لوی کوي، څه ډول یې ورکوي همغه ته خپله دلته بیا برابرولی شي. نو وروسته د هغې نه زه دا بېرته ریډو کوم.
نو اوپیسري په دې معنی چې لیکنې رنګ د تت شي یا د تیز وي، یا د تت شي یا د تیز وي. دا په عملي پروژو کې بیا ښه تاسو پوهیږئ. ښه دلته خو اوس به وایئ چې ښه دا څه معنی چې تت شي بیا ښکاره شي، روښانه شي، تیز شي. نو که چېرته تاسو په عملي پروژو کې دا ما سره وګورئ ځینې عکسونه به زه درته تتوم، لکه څنګه چې ما په مخکې هغه یوټیوب کې کوم تصویرونه راخیستي دي تت کړي مې دي، په همغه ډول به انشاءالله تاسو په دې باندې پوهیږم، هغه ډول به استعمالوم درته، بیا به تاسو ښه ورباندې پوهیږئ. انشاءالله د لومړۍ 2 برخو کې زه تاسو ته پکسل اپ یو ځل ټول خلاصوم، د هغې وروسته به بیا تاسو په پروژو کې په دې باندې پوهیږئ. کله چې تاسو پروژې ترسره کوئ تاسو به په دې باندې په مکمل ډول وپوهیږئ. نو بل روټیټ ته مخکې مې هم درته ښودلی و، د لیکنې تاوول دي. ښه دا دومره مهم اپشنونه نه دي، زه اپشنونه درته ښایم کوم چې مهم دي. ماسک دی دا مهم دی، خو که چېرته یې زده کړئ وګورئ لیکنه کې زه مثلا یوه برخه غواړم چې دا ډول دی کټ شي، زه همغه برخې ته دا ځای برابروم، نو په همغه ډول به څنګه کېږي کټ کېږي به. ان اوټ 2 خبرې دلته شته. ان په دې معنی چې دننه صفحه، اوټ هغه صفحه چې په دغه غشو کې بند کړي دننه به پاتې کېږي. نو په دې ډول تاسو له دې څخه هم استفاده کولی شئ، لکه په لوګوګانو کې تاسو کومه برخه داسې په منځ کې کټ کوئ، تاسو یې څنګه کولی شئ کټ کولی شئ. لکه ښه مثال به زه ته د ایس وګورئ، ایس په دې باندې زده کړم ماسک اپلای کړم. ښه دلته لږ لاندې راغی، زه دلته دغه برخه پاس کوم، لومړی دغه ایس لږ پاس وړم، لومړی دا بیرته جوړوم، بیا دلته راوړم، بیا ماسک ته راځم، بیا ماسک باندې دغه ځای باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ د ایکس کې مې منځنۍ برخه څنګه کړله، کرپ مې کړله. نو دا په لوګو کې استعمالیږي، یعنې کله چې لوګو جوړوئ ته به بیا له دې ماسک څخه استفاده اخلي. یو مهم اپشن دی، خو په ښه ډول زده کړئ تاسو کار ورباندې وکړئ. فونټ په دې معنی چې څه ډول فونټ ورکوي، یعنې څه ډول ډیزاین ورکوي، ښکلا څه ډول ورکوي. دلته مای فونټ بیا به خپل فونټونه ورته راخلي، دا څنګه اډ کوو په دا باندې به هم تاسو ته بیا یوه ځانګړې ویډیو برابروم انشاءالله، په همغه کې به تاسو ته ښایم چې خپل فونټونه به له کوم ځای کوئ، څنګه به یې اډ کوئ. ریسنټ هغه فونټونه چې تاسو استعمال کړي وي همغه ریسنټ کې څنګه کېږي درته پاتې کېږي. د هغې وروسته بیا سټایل دی. سټایل کې لومړی بولډ دی، بولډ یعنې د لیکنه غټوي. بولډ چې کله کلیک ورباندې وکړئ غټه کړي، چې بیا کلیک وکړي ختم شي. ایټالیک داسې لږ په څنګزن ډول شي، انډرلاین لاندې یوه کرښه ورسره تاو شي، او په دغه منځ کې په ټي باندې چې کومه کرښه تاو ده انډرلاین ایډیټ چې کوم ترسره شوي ټول له منځه څنګه شي لاړ شي. د هغې وروسته کرف دی، وبښئ کرف ته چې کله راغی دلته هغه په دې معنی چې د لیکنه تاو شي. ښه خو دلته خو دغه یو حروف دی نو دا نه تاو کېږي. پاس مثلا نیو ټکسټ باندې که زه کلیک وکړم بیا دلته راشم زه کرف ته، نو دا به څنګه کېږي دا ډول به تاو کېږي. لکه په عکسونو باندې چې ځینې خلک لیکنه را بدله کړي همغه دلته ترسره کېږي. د هغې وروسته بیا راځم بکګراونډ ته. بکګراونډ په دې معنی چې شاته د لیکنې یو بکګراونډ ورشي، تور، سور، شین، هر ډول بکګراونډ. لیفټ سایډینګ، لیفټ پیډینګ معنا په دې معنی چې لیفټ چپې خواته د څومره څخه شي، را ښي خواته د څومره شي، ټاپ پاس خواته د څومره شي، باټم لاندې خواته د څومره شي، او ریډیوس بیا د دې کونجونه د څنګه شي تاوده شي. نو تاسو کولی شئ دلته دغه ایډیټ ترسره کړئ. د هغې وروسته زه بیا راځم الاین ته. الاین مثلا زه دلته په دې باندې کلیک کوم، یا مثلا د لاندې حروف راخلم دلته کلیک کوم، لکه دا ډول مې لیکنې وکړي، بیا دلته راځم بیا مې دا ډول وکړي، بیا راځم بیا مې دا ډول وکړي. خو ځینې مخکې دي، ځینې شاته دي، ځینې اوږدې دي، ځینې لنډې دي. نو تاسو څنګه کولی شئ دلته راځم لږ به راشئ، تاسو د دې سایز به څنګه کړئ، کم به یې کړئ تر څو تاسو دلته په دې باندې وپوهیږئ. دلته راځم لږ دا ډول راځم دلته دا ډول مې برابر کړ، چیک ورکوم. اوس راځم دلته الاین ته. الاین باندې چې کله کلیک وکړئ وګورئ ځینې داسې ګډې وډې دي، زه غواړم دا ټولې سنټر ته کړم، یعنې منځ ته یې کړم. نو تاسو به په منځ باندې کلیک وکړئ وګورئ ټولې منځ ته شوې. غواړم ټولې ښي طرف ته کړم په دې باندې، غواړم ټولې ښي طرف ته کیڼ طرف ته کړم په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به دا زه په عملي پروژو کې ښایم. سپیسینګ په دې معنی چې فاصله د څومره د حروفونو ترمنځ ورکړل شي. پاسې لیکلي دي لیټر ورډز، کله د حروفو ترمنځ غواړئ لیټر باندې به کلیک وکړئ، که د لغاتو ترمنځ غواړئ ورډز باندې به کلیک وکړئ، بیا به فاصله ورکړئ. دلته دا ځکه نه واخیسته چې لغات مې نه دي لیکلي، دلته حرف څنګ کې ورسره دي، لغات نشته. نو تاسو به څنګه وکړئ په دې ډول به دغه ایډیټینګ پکې ترسره کړئ. او لاین سپیسینګ دی، یو سپیسینګ بل لاین سپیسینګ دی. لاین سپیسینګ یعنې د دې سکرین باندې تاسو وګورئ د لیکنې ترمنځ سپیسینګ کوم چې وي.
یعنی د هر پاراګراف ترمنځ فاصله د ورځي ښه د هر لاین ترمنځ فاصله ورځي. سټروک په دې معنی چې دیوال دې ورکړل شي، یعنی دوهم رنګ دې هم ورسره ورکړل شي. لکه سور رنګ غواړم، سپین رنګ غواړم، نو په ځینو ځایونو کې تور رنګ ښکارېږي نه، ځینې خلک سپین رنګ ورسره ورکړي نو بیا ښایسته ښکاري. شیډو په دې معنی چې سیوری دې ورکړل شي، سیوری داخلي سیوری ورکول لیکنې ته ښه. دا هم همدغه د سټروک په ډول دنده ترسره کوي، خو دا سیوری دی سټروک یې وکیله ورکوي لکه د دیوال په ډول. نو دلته دا چک کومه انر شیډو په دې معنی چې داخلي سیوری دې ورکړل شي، لیکنې ته داخلي سیوری ورکول دا دومره نه پکارېږي، خو بیا هم زده کړئ در سره ښه. وګورئ داخلي سیوری مې ورکړ، دا داخلي سیوری شو. امباس په دې معنی چې کله تاسو دغه لیکنه دلته یو خوا بل خوا لایټ انجل زاویه، خو دا وګورئ دلته کله کله ستونزه رامنځته کوي. نو تاسو دا څنګه وکړئ؟ له دې څخه تیر شئ، ځکه مهم نه دی. پرسپیکټیو دومره مهم نه دی، د لیکنې یو بل طرف څنګه کوي دا ډول یې وړي. هر څومره چې دغه لیکنه په کاږه ډول برابروئ، تاسو وګورئ دلته به دا ورته آن کړئ څه ډول یې غواړئ، نو په همغه ډول دا څنګه کوي تاسو ته د لیکنه وړي، لکه دا ډول یې برابروي. تاسو وګورئ خپله په سکرین باندې کتلی شئ، نو تاسو ته دغه څنګه کوي برابروي. 3D روټیټ په دې معنی چې دغه لیکنه په کوم ډول تاووي، یعنی دا ډول هر ډول، لکه په دیولو باندې ځینې داسې لیکنې ایښودل شوي، نو هغه د 3D ټکسټ په واسطه ترسره کیږي. ورسره 3D شیډو هغه هم په همدغه معنا ده، یو لاندې سیوری ورکول کیږي د ټولې لیکنې بیخته. ورسره ریفلیکشن دی، همدغه انعکاس کوي همدغه لیکنه په سکرین باندې، که چېرته تاسو لاندې وګورئ همدغه انعکاس کړی دی داسې په لاندې ډول. نو دا دومره په یو ډیزاین کې نه په کار وړل کیږي. لاندې دا طرف کوم اپشنونه چې ما وویل هغه لکه کپي شوه، سایز شو، رنګونه شول، اوپیسیټي څه شول، بیکګراوند فون شو، نو دا ډېر پکارېږي. نو وروسته د هغې نه لاندې 3 اپشنونه پاتې شول چې هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې په تفصیل سره وایم. نن همدغه ځای باندې دغه ویډیو پای ته رسوو. که چېرته مو خوښه وه لازماً زموږ همدغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.